په دنیا کې زموږ دا قانون دی که نه چې یو څوک احسان را سره وکړي موږ د هغه سره هم احسان کو که احسان نه ورسره وکړو توان یې ونه لرو نو د هغه شکریه ادا کو بار بار یې ستاینه کو په هر مجلس کې د ده یادونه کو چې پلانکي سړي زما سره ډېر احسان وکړي الله دې ته خیر وکړي لیکن ته خبر یې موږ بیا پر بل ځای باندې سترګې پټې دي حق رانه ورک دی په دنیا کې د انسان دپاره در ټولو زیات محسن غټ محسن در ټولو لوی محسن مور و پلار دی دا مور و پلار زما ورستا سره کوم احسانونه کړي دي نه حسابلی سي نه په دماغ کې د هغه حساب راګرځولی سي څومره غټ محسنې دی مور ستا دپاره ټول زندگی قربان کړ ستا د لویولو دپاره دا په تمه وه دا په خوشحالي وه چې ته به موړ وې ستا مور به خوشحاله وه چې ته به وږې وې دا به وږې وه د خپل ځان څخه به یې ګوله راګرځول ستا په خوله به یې ننیستل کله چې به پیسې پیدا کړلې د یوه خوا او د بلې خوا یا به ورور ورکړلې یا به قریب ورکړلې دې په خپل ځان باندې نه خرڅول ستا دپاره یې جامې برابرولې ستا په جامې هوس کوئ ستا په جامې باندې فخر کوئ په ستا په جامو خوشحاله کېده ستا په ښو جامو باندې خپله کې چوټې سرې وې خپله کې پښې سپېرې وې خو ستا پښې غوړولې که نه خپله کې چوټې سرې وې ستا دپاره یې نوي چوټ پیدا کول خپله کې په کالو په دوپټاو په وړنې کې لس پینې لګېدلې وې خو ستا په جامو کې پینه نه خوښول کله چې به ته د شپې ځای به دې لوند و د خپل ځان دپاره هغه ستا لوند ځای انتخابوي ته یې په وچ ځای کې بېدول ستا خندا د دې خندا وه ستا ژړا د دې ژړا وه ستا پلار ستا دپاره څه وکړل څومره ځغاسته یې وکړلې ستا پلار خدا ویل چې زه بچی په سهولت کم خپله بیبي یې په ځواني باندې پرېښو لاړم خارج ته ولاړم مسافرۍ یې وکړې هلته یې خولې پر ځان توی کړې هلته یې ګرمۍ پر ځان یوړه هلته یې د بل احسانات پر ځان یوړل هلته یې لوږې و تندې پر ځان باندې یوړې هلته یې لمونځونه بې جماعته کړل هلته یې قریبان لرې کړل هلته یې هر څه وکړل خو پیسې بچاولې زما بچی زه په سهولت کم زه زما په بچي باندې اعلی تعلیم وکم زه زما بچی یو ښه یونیورسټي ته واستوم زما بچی زه یو ښه مدرسې ته واستوم زما د بچي راتلونکی روښانه کم خیر دی زه دې په خلو کې یم خیر دی زه دې په سختۍ کې یم خیر دی زه دې په ژړا یم خیر دی زما لاسونه دې تڼاکې وي زما په غاړه کې دي د خلو سپین سپین اثرات وي زما پر جامو دي وي زما د ککړې جامې وي زه دې مسافر یم زما بچی دې آباد وي زما بچی دې باچا وي زما بچی دې په سهولت وي زما بچی دې اعلی تعلیم والا وي کله چې مور پلار د خپل ټول زندگی قربان کړل بچی رالوی سو بچی څه ورته وایي الله اکبر چې کله واده ورته وکړي په درېیمه څلورمه لسمه ورځ باندې بیا کډه ده زما بیبي ستا او د پلار خدمت نسي ما د پلار خدمت نسي کولی مور ته وایي د خپل خدمت په خبره کو بعض بدبختان لاسونه پر پورته کوي شکنځل ورته کوي واورې هغه ځوانان چې نن سبا دا پیشن بولي چې مور و پلار ته په سخته لهجه باندې خبره کوي قرآن څه وایي الله جل جلاله وایي خپل مور و پلار ته په نرمه لهجه باندې خبرې کوه قولا لینا بل ځای کې الله وایي مور و پلار ته دا دعا کوه رب اغفرهما رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا الله پر دې داسې ورحمېږم پر دې داسې مهربانه سه لکه زه چې ماشوم دی پر ما څومره مهربانه زما پر مور پلار داسې مهربانه سه ان الجنة تحت اقدام الامهات جنت چې کوم دی د دې مور پلار د پښو لاندې دی رضا الرب فی رضا الوالد ته خبرې ستا د رب رضا ستا د پلار په رضا کې ده هغه پلار چې ته په کور کې هېڅ ټایم نه ورکوې چې رالی هغه ټول ورځ ستا ته وي ستا په امید ناست وي ستا تندي ته ګوري ستا لاسه نه ګوري ستا چې شراخیزه ته چې راسې سلام ملام نه وي برته په خپل موبایل باندې اخته یې ټلیفون داسې کوي مور یې پوښتنه بچې ورځ په خیر سو او په خیر سو لیکن کله چې دې بیا میرمن راسي بیا د دومرې غیرت راپورته سي چې موبایل هم کښې د په خوله خندا ورته راولې ځان ورته حشاش بشاش کې د هغې سره خبرې کوي مور حیرانه پاتې چې بچی ما سره دې په کوم انداز خبرې کولې او هلته څنګه یې وکوي ځوانان ځان مه تباه کوئ ځان مه تباه کوئ هغه کس به د جنت بوی هم در سره ژمون نه کړي که چا مور پلار زیر کړی
نن معاشره کې مور پلار باباګان دا د اولاد څخه ډېر په نارو دي په بغارو دي. په کار دا ده چې کله دی الله تبارک وتعالی وایي کله چې ستا په زندګي کې دی سپین ږیري سوه سپین سري سوې ضعف ته ورسېدل عاجزي ته ورسېده نو بیا به ته څه کوې؟ بیا به د رحمت وزرې دې ته خورې د رحمت وزرې به ورته خورې او دی چې څه ویل هغه به منې که دی خوش که درته وکړل ورته خاندې به که د مور دا ضعیفه لاسونه یو وخت در باندې پورته سول د ځان دپاره به شفا ګڼې او که ته چیرې د مور په عامه خبره کې مور ته ښکنځل وي پلار ته ښکنځل وي ستا په زندګي قسم په خدای که په دنیا کې ته عزتمند شوې آخرت خو دې تباه دی چې تباه دی. نو هغه ځوانان که غواړي چې د مور و پلار د احساناتو بدل ورکړي خبره مې دا ځای کې کول که غواړو چې موږ د خپل مور و پلار د احساناتو بدل ورکړو که دا دعا ډېر کوه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وارحمهما. اے الله د دې مغفرت وکړه د دې ګناهونه معاف کړه اے الله پر دې ورحمېږه په ژوند کې پس د مرګ په قبر کې اے الله پر دې باندې ستا خصوصي رحمتونه نازل کړه پر دې باندې الله اساني راوله عافیت معامله احسان معامله ورسره وکړه دې زما سره په ماشومتوب باندې ډېر احسانات کړي دي اے الله زه شکر نسم ادا کولی. نو مور و پلار دا غټ عظیم دولت دی دا په معمولي شیانو باندې لاس مه ورکړئ د الله بندګانو دا ستا سره دومرې غټې احسانات کړي دي که ته وغواړې چې په پښو باندې ته په پښو روان وي او مور و پلار دې په اوږو اخیستې دي بیا یې مکې معظمې ته هلته حج پکوې لا د دې د یوې ورځې احسان هم نسي ادا کولی خو که غواړې چې احسان یې ادا کړم دا دعا کوه ډېره مور و پلار ته دا دعا کوه مور و پلار توجه وکړه هغوی سره احسان وکړه هغوی لره امتیاز ورکړه هغوی ته یو میوې راوړه هغوی سره په نرمه لهجه خبرې وکړه دا به ستا دپاره د دنیا او د آخرت د جوړېدو یوه غټه ذریعه